درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شیبو سره ملتیا وکړئ او وکولای شئ د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د چاپیریال او د ټولنې اغیزې دي زموږ پر چلند او ټاکنو باندې. چاپیریال او ټولنه دا د انسان پر انتخاب باندې، د انسان پر چلند باندې، د انسان پر کړنو باندې ډیر ژور اغیزه لري. دا چې یو انسان څه ډول چلند کوي، څه ډول رویه لري، څه ډول کړنې سرته رسوي، یا په هغه په خپل ژوند کې کوم شیان ټاکي یا کوم شیان خوښوي، دا د چاپیریال او ټولنې اغیزې دي پر ده باندې. چې چاپیریال یا هغه ټولنه کې چې دی اوسېږي په مستقیم ډول سره په ډیر ژور ډول سره د دې انسان په دغه انسان باندې خپل اغیزې پرېږدي چې انسان هم هغه ډول چلند کوي، هم هغه ډول کړنې سرته رسوي. دا د چاپیریال او ټولنې اغیزې بیا کېدای شي د انسان د ژوند په مختلفو برخو کې څرګند شي او هغه طریقه ټاکي چې یو انسان څنګه فکر کوي، څنګه تصمیم نیسي او څنګه عمل کوي. یعنې زموږ او ستاسې فکر کول، زموږ او ستاسې تصمیم نیول یا پریکړه کول او زموږ او ستاسې عمل یا چلند دا په مستقیم ډول سره د چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري. په څه ډول چاپیریال کې موږ اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، په همهغه ډول به زموږ افکار هم جوړ وي. د چاپیریال اغیزو ته راځو. دا چې چاپیریال یا محیط څنګه د انسان پر انسان باندې تاثیر لري. په هغه چاپیریال یا په هغه ځای کې چې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه چاپیریال یو مثلا فزیکي چاپیریال دی چې هغه د هغه محیط کې چې موږ اوسېږو، په هغه ماحول کې چې موږ اوسېږو، هغه ځای او د هغه ځای اقلیم دی. د انسان فزیکی چاپیریال مثلا د هغه ځای اقلیم، د هغه ځای طبیعي جوړښت، د هغه ځای جغرافیه، دا هم د انسان پر عاداتو باندې، د انسان پر کړنو او د انسان پر چاپیریال د انسان پر چلند باندې اغیزه لري. یعنی په کوم څه ډول یو ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای طبیعي جوړښت څه ډول دی، د هغه ځای اقلیم څه ډول دی، د هغه ځای جغرافیه څه ډول ده. مثلا ځینې داسې ځایونه دي چې هلته مثلا طبیعي شیان، طبیعي زیرمې، طبیعي چاپیریال ډېر پکې کې نه وي. هلته د انسان کړنې، د هغه ځای د انسانانو کړنې، د هغوی عادتونه جلا وي. مګر هغه ځای چې هغه یو ډیر طبیعي ځای اوسي، مثلا هلته شینګیا ډیر زیات اوسي، اوبه ډیر زیات اوسي، یو ډیر طبیعي ځای وي، هغه ځای اوسیدونکي چې دي د هغوی چلند، د هغوی عادات او د هغوی د ژوند طریقه بیا د نور سره بیلې. نو د فزیکی چاپیریال یا هغه ځای کې چې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای اقلیم، د هغه ځای جغرافیه، د هغه ځای طبیعي جوړښت یا طبیعي شرایط د انسان پر عاداتو باندې، د انسان پر چلند باندې مستقیم اغیزه لري. ترڅنګ د انسان په ژوند کې اقتصادي شرایط دي. د انسان د ژوند د اسانتیاوو شتون یا هم د اسانتیاوو نشتون، دا هم د انسانانو پر چلند باندې، د انسانانو پر تصمیم نیولو باندې ډېر اغیزه لري. مثلا د یو انسان یا د هغه خلکو چې هغوی ښه اقتصادي شرایط لري یا په شتمن چاپیریال کې دی اوسېږي، په داسې یو چاپیریال کې اوسېږي چې هلته شتمن کسان ډېر زیات اوسي، یا په یو د خپل ټولنې په یو داسې برخه کې اوسېږي چې هلته نسبت کښته اقتصاد لرونکي کسان نسبت هغو ته یو ډیر شتمن کسان هلته ژوند کوي. نو د هغه ځای خلک چې دي، د هغو د ژوند طریقه، د هغوی عادات، د هغوی چلند، د هغوی ټاکنې او انتخابات چې دي، هغه ډیر فرق لري نسبت هغه کسانو ته چې هغه په فقیر چاپیریال کې یا مثلا په ټیټه طبقه چاپیریال کې د هغوی اوسېږي. نو د هغه ځای خلک چې هغوی مثلا په یو ډول فقیر چاپیریال کې اوسېږي، د هغه کسانو انتخابونه یا ټاکنې چې دي هغه نسبتا محدودي. نو اقتصادي شرایط هم د انسان پر چلند باندې، د انسان پر تصمیم نیونه باندې، دا چې هغه انسان په خپل ژوند کې څه ټاکي، په کومه طریقه سره ټاکي، دا هم تاثیر ورباندې لري. ترڅنګ ټکنالوژي او پرمختګ یو بل عامل دی د چاپیریال. په هغه چاپیریال یا په هغه ټولنه کې چې موږ او تاسې اوسېږو، که چیرې هلته ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی وي، اسانتیاوې هلته ډېرې وي، دا هم موږ او تاسې زموږ شخصیت، زموږ چلند، زموږ تصمیم نیونه، زموږ د ژوند طریقه اغیزمنوي او دا هر څه بدلوي. مګر په هغه ټولنه کې چې هلته ټکنالوژي نسبتا محدوده وي یا هلته ډېر کم د لاسرسي وړ وي، ډېر پرمختګ هغه ځای نه وي کړی، نو د هغه ځای خلک، د هغه ځای د انسانانو شخصیت، د هغوی کړنې او د ژوند طریقه چې د هغه نسبتا جلا وي.
ترڅنګ راځو د کورنۍ چاپیریال ته. یو هغه چاپیریال دی چې هغه مثلا ټولنه ده، یو څه ډول طبیعي یا جغرافیایي موقعیت کې موږ او تاسې اوسېږو. ورپسې بل چاپیریال چې دی هغه د کورنۍ چاپیریال دی. په څه ډول یو کورنۍ کې موږ او تاسې اوسېږو یا په څه ډول کورنۍ کې موږ او تاسې زیږېدلي یو. په کورنۍ کې د کورنۍ ارزښتونه، د کورنۍ رسم و رواجونه یا د کورنۍ دودونه ډېر مهم او په مستقیم ډول سره زموږ پر چلند باندې، زموږ په ټاکنو باندې اغیز لري. مثلا د کورنۍ ځینې اصول، د کورنۍ ځینې باورونه یا هغه رسم و رواجونه چې دي، دا د کوچنیانو پر چلند باندې، د کوچنیانو پر راتلونکو ټاکنو باندې هم مستقیم اغیز لري. ځکه ماشوم کله چې نړۍ ته راځي، دی لومړی په همدغه د کورنۍ په چاپیریال کې رالویږي، په همدغه کورنۍ کې د خپل د ژوند لومړنۍ مرحلې پیلوي او همدلته رالویږي. نو زیاتره د دغه کورنۍ د ارزښتونو، د دغه کورنۍ د رسم و رواجونو، د همدغه کورنۍ د باورونو او اصولو څخه زده کړه کوي، او هغه څه چې دغه ماشوم د دې کورنۍ څخه زده کوي، په همهغه شکل سره به دی چلند لري، په همهغه شکل سره به د شخصیت جوړوي، او همهغه څه به دی په خپل راتلونکي آینده کې هم ټاکي. ترڅنګ د کورنۍ تربیه او ښوونه ده چې یوه کورنۍ یا والدین خپل ماشومانو ته په څه ډول سره تربیه ورکوي، په څه ډول سره هغه ته ښوونه کوي. هغه ماشومان یا هغه کوچنیان چې هغه په یوه سالمه کورنۍ کې، په یو مثبت چاپیریال کې، په یو داسې کورنۍ کې چې هلته مینه، احترام، مهرباني، همکاري په هغه کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ شتون ولري، د دغه کورنۍ ماشومان نسبتا هغه کورنۍ ته چې هلته همیشه شخړې وو، بې نظمي وو، بې احترامي موجود وي، د دغه کورنۍ ماشومان ډېر سالم ماشومان وي، ډېر ښه شخصیت لري، ډېر ښه چلندونه لري، او په ژوند کې به ډېر غوره انتخابونه لري. نو د کورنۍ چاپیریال هم په مستقیم ډول سره د انسان پر شخصیت باندې، د انسان پر چلند باندې، او ترڅنګ د انسان پر د ژوند په طریقه باندې، د هغه پر ټاکنو باندې اغیز لري. دوهم د ټولنې اغیز دي. ټولنه په خپله هغه ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله هلته په ګډ ډول سره ژوند کوي، او ټول خلک یو پر بل باندې متقابل اغیزه لري، په دې معنا چې د دغه ټولنې خلک دا چې دوی یو ځای یوه ډله ګډ ژوند سره کوي، دوی یو بل ته ضرورت هم لري. یعنی هیڅ انسان بې له هغه کس چې په هغه ټولنه کې ورسره اوسېږي د هغه پرته ژوند نشي کولی. په ټولنه کې ټول انسانان یو بل ته اړتیا لري، نو په یو بل باندې متقابل اغیزه لري. همدغه ټولنه د انسان پر چلند باندې، د انسان پر رویه باندې، د انسان پر انتخابونو باندې اغیزه لري. مثلا لومړی د همهغه ټولنې فرهنګ او دودونه دي. دا چې په هغه ټولنه کې کوم دودونه موجود دي، کوم اصول موجود دي، دا هم د خلکو کړنې او انتخابونه تنظیموي. په یوه ټولنه کې ارزښتونه، کلتوري ارزښتونه څه ډول دي، د همهغه ټولنې خلک به معمولا همهغه رقم کړنې سرته رسوي، همهغه د رسم و رواج مطابق ژوند به مخته وړي. که چیرې په یوه ټولنه کې مثلا ځینې وختونه خلک د ټولنیز فشار لاندې د نورو کسانو په خواشه باندې خپل کړنې کوي، یا د نورو کسانو په خواشه باندې دوی خپل ژوند مخته وړي، یا د هغو په خواشه باندې چلند کوي، او د هغو په خواشه باندې خپل انتخابونه بدلوي. دا هم یو بل تاثیر دی، یعنی اجتماعي فشار دی یا ټولنیز فشار دی چې د انسانانو پر چلند او د هغو پر ټاکنو باندې تاثیر لري. ترڅنګ په ټولنه کې د تعلیم او زده کړې کچه ده. دا چې تعلیم د انسان د ذهن هغه د جوړونې لپاره ډیر اساسي رول لري، او همدغه تعلیم دی چې د انسان ذهن جوړوي. په کومه ټولنه کې چې هلته ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي ادارې دا هلته زیات وي، نو د انسان چلند، د انسان د هغه ځای د اوسیدونکو کړنې، د هغو د ژوند طریقه، د هغو انتخابونه هم په هغه ټولنه کې شوي. یعنی زموږ او ستاسې په ژوند کې تعلیم، ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي ادارې دا هم زموږ او ستاسې پر ذهن باندې، زموږ او ستاسې پر چلند باندې، زموږ او ستاسې پر ټاکنو باندې هم اغیزه لري. ترڅنګ اقتصادي ټولنه ده. د ټولنې اقتصادي حالت چې دی هغه هم د انسان پر ژوند باندې یا د خلکو پر ژوند باندې ډیر لوی اغیز لري. مثلا هغه ټولنه چې هغه شتمنې ټولنې وي،
خلک د هغه ځای خلک معمولا ډیر لوړ اهداف لري، ډیر لوړ انتخابونه یا ټاکنې لري، په داسې حال کې چې هغه ټولنې چې هلته هغه غریبي ټولنې وي یا مثلا خلک یې نسبتا یا تقریبا غریب کسان اوسي یا غریب خلک اوسي، هلته امکانات محدوده وي او د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم انتخابونه چې دي هغه محدوده او ډیر ساده انتخابونه یا په ژوند کې ډیر عادي څیزونه انتخابوي دوی. ترڅنګ د دې هر څه ترڅنګ رسنۍ او ټکنالوژي هم یو بل ډیر مهم عامل دی چې زموږ او ستاسې پر چلند او د زموږ او ستاسې د ژوند پر طریقه باندې اغیزه لري. مثلا رسنۍ لکه تلویزیون، ټولنیزې شبکې، انټرنیټ او داسې نور، دا هم د ژوند پر طریقه باندې د خلکو ډیر تاثیر لري. د رسنیو یا د همدغه ټولنیزو شبکو، تلویزیون، انټرنیټ، د دې پیغامونه دا هم پر انسانانو باندې مثبت او منفي اغیزه لري چې د انسانانو فکر ور جوړوي، د انسانانو ذهن ته تغییر ورکوي، د هغو د ژوند طریقه ور بدلوي. راځو د چاپیریال او ټولنې ګډ اغیزې ته. دا چې زموږ او ستاسې چاپیریال او ټولنه څنګه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر شخصیت باندې ګډ تاثیر لري. د چاپیریال او ټولنې ګډې اغیزې د شخصیت په جوړونه کې دي چې زموږ او ستاسې شخصیت را جوړوي. مثبت چاپیریال، په مثبت یا یو ښه چاپیریال، یو سالم چاپیریال کې که چیرې موږ او تاسې اوسېږو، زموږ شخصیت به یو سالم شخصیت اوسي. د دې ترڅنګ د اړیکو په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري چې خلک د خپل چاپیریال او د همدغه ټولنې د لارې چیرې چې دوی اوسېږي هلته اړیکې جوړوي او دغه اړیکې بیا د هغو په ژوند باندې، د هغو د ژوند پر کیفیت باندې اغیزه لري. ترڅنګ یې هغه مسلکي لارې چې هغه خلک انتخابوي، هغه هم معمولا د ټولنې یا د هغه چاپیریال د اړتیاوو، د هغه ځای د اقتصادي شرایطو پورې تړلي دي. دا چې هلته اقتصادي شرایط او هلته ضرورتونه څه ډول دي، د هغه ځای خلک هم معمولا زیاتره هم هغه مسلکونه انتخابوي. د چاپیریال او ټولنې چې دی هغه کېدای سي چاپیریال او ټولنه بیا کېدای سي چې ځینې منفي اغیزې هم ولري. مثلا د چاپیریال او ټولنې ځینې منفي اغیزې دا دي چې که چیرې په هغه ټولنه کې تاوتریخوالی زیات وي، بې نظمي زیاته وي، جنایت زیات وي په هغه ټولنه کې، د هغه ځای د خلکو چلند یا کړنې چې دي هغه ډیر منفي وي او د هغه ځای خلک یو منفي شخصیتونه لري، ځکه هغوی د تاوتریخوالي، د بې نظمي، د جنایت د یو ډیر منفي چاپیریال کې رالوی سوي دي او هلته یې ژوند کړی دي، نو ځکه د دوی کړنې هم منفي دي. ترڅنګ یې ځینې اجتماعي توپیرونه دي، مثلا د نژاد د لحاظه توپیر، د جنسیت د لحاظه توپیر، یا ځینې ترڅنګ یې د غلطې رسنۍ او ځینې نور فشارونه دي چې ځینې وختونه ټولنیز فشارونه یا هم رسنۍ چې دي هغه خلک ناسم انتخاب ته، ناسم کړنې ته هڅوي. مثلا غیر ضروري مصارف دي یا ځینې د ژوند ناسالمه طریقه ده. دا هم ځینې تاثیرات دي چې چاپیریال یا ټولنه د انسان پر شخصیت او چلند باندې لري. نو په پایله کې دا چې چاپیریال او ټولنه دواړه د انسان پر چلند باندې اغیزه لري. مثبت چاپیریال، مثبت ټولنه د انسان شخصیت، د انسان چلند ته ښه بڼه ورکوي. د دې برعکس منفي چاپیریال بیا هغو انسانانو رویه یا چلند چې دی هغه منفي، غلط انتخابونه لري. او د دې لپاره چې خلک ښه چلند ولري، ښه انتخاب ولري، نو باید چاپیریال او ټولنه په مثبت ډول سره اصلاح سي، ترڅو د دې ځای اوسیدونکو د هغه ټولنې خلک یو غوره چلند، غوره ټاکنې ولري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه مو په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو مل شه.